ما د خپل نجیب په وینو سور باختر لبوزه عبدالخاموش او حیات روغاني دغه تصویران په خپلو پروفایلونو لګولي دي. ډاکټر نجیب په 28 سپتمبر باندې په 1996 کې د یو کم 50 کالو په عمر کې هغه ووژلی شو. په کوم وخت کې چې دته د هغه ځای ټول خلکو کتل او تماشه یې کوله، که د چا زړه غوښتل هم د ملګرتیا یې نشو کولی، ولې چې په ټوپک په لاس ولاړ هغه ځناورو کوم چې د خپلو مرګونو نه تېرو. دغه ځناور د انسانانو په شکل نه و، د هغوی لوی لوی ګیرې او لوی لوی ویښته وو. هغوی سره په لاس کې ټوپک هم د انګریز ټوپک و، د انګریز د لاس جوړ شوی ټوپک او د عربیانو د جوړ شوي جال کې راګیر د خلکو دغه پښتون باچا ډاکټر نجیب الله په داسې شان ووژلو چې داسې شان باندې یو باچا هم په خپل ملک کې د نړۍ په مخ نه دی وژلی شوی. د سره د ضرور هم ووژلی شو، د ښځه او چې کوم او دوه لوریانې هغوی د خپل ژوند بچ کولو دپاره افغانستان تر عمره پرېښودو او هغوی اوس په بهر دنیا کې ژوند کوي. لور یې فوټوګرافره د چې کومه هغه په اسټرالیا کې ژوند کوي، نوره کورنۍ یې په انډیا کې هم د ده پاتې کېږي. دغه د ده په غېږ کې لور اوس چې کوم د هیله نجیب او مسکان په نوم دي، دغه دواړه لوریانې د ده ژوندۍ دي، خو دا په دې دنیا کې نشته دی او د ده سره د خلکو مینه هم ژوندۍ ده. بلا خلک دا یادوي چې کله هم 28 سپتمبر شي او په افغانستان سخت حالات راشي نو ډاکټر نجیب خلکو ته یاد شي. د ډاکټر نجیب په وخت کې افغانستان ډېره ترقي کړې وه او دغه ډاکټر نجیب سره د خلکو هغه عمل وکړو چې د دنیا د مخ نه یې پناه کو. ډاکټر نجیب په پښتونخوا کې کوزه پښتونخوا کې د خان عبدالولي خان ترڅنګ هم ناست دی، د دلته هم بلا ملګري لرل. د ده باندې د سیکولر په نوم باندې به مختلف ټاپې لګېدلې، ولې چې د افغانستان ترقي غوښته او د ده په وخت کې دغه تصویرونه تاسو کړل چې د ملک ښې ادارې ډېرې کامیاب روانې وي. په دې تصویر کې د سره خوا کې بشیر بلور هم مخکې ولاړ دی او دغه شان د پښتونخوا نور خلک هم د سره ولاړ دي. د باندې نظمونه هم خلکو لیکلي دي. ډاکټر همدرد لیکي تکه توره شپه ده، توره تیاره ده، د وحشت د دهشت راج دی. ان داسې لکه 25 کاله وړاندې د اریاني څلور لارې نن هم هغه سان جوبل جوبل زخمي زخمي دی. د کابل نیازبین د خپلو ارمانونو په سلو ویر کوي. ان داسې لکه 25 کاله وړاندې داسې ښکاري لکه چې وخت تم شوی دی، کلنډرونو کې هسې هندسې بدلې شوي دي. هغه وخت ته په دار وي، هغه وخت ته په دار وي، نن ټول وطن چاپدار را زوړولی دی. قطره قطره وینه ترې ساسي، ملي هویت، ملي غیرت، ملي شتمني، افغاني غرور، ملي بیرغ هر څه لکه ستا غوندې په دار دي، خو سپین سترګي دغې ته خوشبین دي چې ملي امنیت تامین شو. د نړۍ خلکو په 21مه پیړۍ کې د جهاز نه ستا د نیازبینو بچو د راپرېوتو نظاره ولیدله، د جهاز نه ستا د نیازبینو بچو نظاره ولیدله. ستا ملي بیرغ د ارګ نه کارغانو کوز کړو، د تورې بلا راج کې د ګردیز په هغه ویر بیابان کې ستا سلې هر څه ویني. هم هغه شپه ده، هم هغه تیاره ده، هم هغه شپه ده، هم هغه تیاره ده، ستا سلې هر څه ویني. همدرد په دې بل نظم کې لیکي چې دا نظم د نجیب د لور د مسکا د انګریزي د یو نظم ترجمه ده، هغه وایي چې دا لفظي ترجمه نه ده. لیکي چې ډېرې مودې بلا وختونو شو خو زما نه هېرېږي هغه چې ما لیدلو زه د دې څه خبروم چې وروستنی دیدن دی بیا به یو بل نه وینو، ابا به بیا نه راځي. د ابا غاړې نه چاپېرو ما وړو منوم خبر چې ژوند به لوبې کوي، وخت به هر څه ودروي. بلتونه کور دې راته حایا، د زور دې نه یم ننواتې لا درځمه. دغه بیا 6 د سپتمبر د میاشتې د سپتمبر د میاشتې 28مه نیټه د ژوند بیړۍ ودرېده، د پښتون قام د عظمت تلونکې پیړۍ ودرېده، تلونکې پیړۍ ودرېده او د بابا د ژوندون کړۍ کړۍ ودرېده. ژوند به په یو ځای تم شو لکه کړۍ ودرېده، زما لمدو سترګو کې کونډه ادی ودرېده. افغان ولس یتیم شو لکه نړۍ ودرېده. ما ورته وی چې بیلتون شته دی، کمقل یار به راته شین د خندا شونه. ما خپله با لیدلو د اریانې لارې وې، په وینو سرې لارې وې، ارې ارې لارې وې، زخمي زخمي وه به
په جنتي جوټو کې د وینو حال وهلی، د ژوند په ویر بیابان د وطن پال وهلی، بیلتون د کور انګړ کې راته دیوال وهلی، بیلتون د کور انګړ کې راته دیوال وهلی، په ادیره د مړو راغلم هلکه نارې کړمه که غلی تېره شمه، د تړمو اوښکو سیلابونو په مخ د نړۍ مخ پټو وی ګردونه په مخ، دا عجیبه نړۍ وه دغه قیامت یې لیدو، د قام په ننګ شهیدو که د جرت یې لیدو، پښتون منصورو په دار دغه جنت یې لیدو، د تورو سپو مخې ته د بغاوت یې لیدو، که نه زما د ابا پښتون غیرت یې لیدو، که دې په جنګ کې بری راوړو زه به په لپو لپو زیري ورکومه، زه خو بېهوره نه یم، زه خو بېهوره نه یم، زه خو بې وروره نه یم، د وطن دنګې ونې، د وطن دنګې ونې د زما خویندې ابا، دغه دنګ دنګ غرونه مې، دغه دنګ دنګ غرونه مې لکه د ورونو غوندې، دا کاڼي کاڼي دښتې لکه پامیل دی زما، دغه سیندونه زما دی جنتونه زما، دغه سیندونه زما دی جنتونه زما، د خیبر لارې شته دی د ماهیپر ګلونه زما په سپور اوربل کې، زما په سپور اوربل کې د لر او بر ګلونه، د پښتنې وینې نه ستا د دې سرې وینې نه به مونږ حال وهو، دښمن به داسې مونږه په دې جنجال وهو، سوری سوری په ګلو راشي د بېننګۍ اواز دې را مشه مینه، ابا ژوندي دې ګوره د اریانې په لاره، د ازادۍ سنګر کې د خپلواکۍ سنګر کې د ژوند رنګونه دې را، د خلکو زړو کې اوسې د ښایستونه دې را، د وینې رنګ راوړی د انقلاب وینه وه، د ژوند د باب وینه وه، د سور کتاب وینه وه، غنټول غنټول سترګو کې، غنټول غنټول سترګو کې ګلاب ګلاب وینه وه، او سپرلی به بیا په ګلو راشي، مدام به نه وي د خزان سپېره بادونه، او بیا یې ورسره د هغه د لور مسکان تصویر د مسکان په انداز کې ورکړی.